رمضان المبارک د انسانانو دپاره د خپل ژوند د تغییر لپاره یو بهترین فرصت دی، یا که په کلي توګه ووایم د انسانانو د عادتونو د تغییر لپاره بهترین فرصت دی. روژه رالل نور تعهد کوو دروغ نه وایو، روژه رالل نور ژمنه کوو غیبت نه کوو، روژه راغلل نور تعهد کوو چې د مسلمان حق نه خورو، روژه راغلل تعهد دا کوو چې د مسلمانانو غریبانو لاسنیوی کوو، روژه راغلل تعهد کوو نرمي کوو. هغه ټول بد صفتونه بد عادتونه چې موږ په ژوند کې ورڅخه ځایېږو، په اجتماعي ژوند کې خلک راڅخه شکایت کوي، راسې د تغییر دپاره یو بهترین فرصت دی. نور د ژوند خاکه د ژوند تقسیم اوقات په داسې یو شکل باندې عیاروو چې د نبي علیه السلام د خپل یو امتي څخه څنګه تقاضا لري، غوره اخلاق، ښه صفات، طاعات، عبادات، اذکار او په کلي توګه په ټولنیز ژوند کې د مسلمانانو لاسنیوی. نو د تغییر دپاره او د خپلو عادتونو د پرېښولو دپاره روژه مبارکه میاشت ښه فرصت دی. راځئ دا نن یې د ځان څخه شروع کړو او نور توفیق د الله عز وجل څخه وغواړو چې موږ نور له دې کارونو څخه لاس پر سر کېږو او یوازې ستا د احکامو مطابق ژوند کوو. نو نیکمرغه انسانان هغه دي چې په روژه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته تغییر ورکړي. خدای تعالی دې توفیق